سلامونه او جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي، راځي چې لاړ شو د نن ورځې موضوع ته. نن ورځې موضوع د هغه چا دپاره ده چې هغوی رسمي او نوي جرمني ته راغلي وي. معنا دا چې د جرمني دولت له خوا نه راوستل سوي وي دلته. کله چې رارسیږي یا وایم جرمني ته له رارسېدو وروسته کوم هغه شیان دي چې ترسره سي. لومړی خو کله چې تاسو رسمي جرمني ته راځئ، معنا دا چې تاسو راوستل سوي یاستئ، ستاسو دپاره به کور یا هم یو داسې د استوګنې ځای برابر سوی وي چې تاسو پکې هلته واوسئ. کیدای سي چې هغه یا هوټل وي یا هم ورته هایم وایي یا د سوسیال کورونه وي او یا هم مکمل یو کور تاسو ته درکول سي. نو دا هغه لومړی شی ده چې تاسو کله رارسیږئ میدان ته او تاسو د هوایي ډګر نه اخیستل کیږي، نو تاسو به داسې یو ځای ته بوستل کیږي چې هلته نور ستاسو ژوند پیلیږي. لومړنۍ ورځې به مو وي. کله چې دا کار وشو وروسته له هغې نه یعنې د 14 ورځو په ترڅ کې تاسو چې آلمان ته راغلي یاستئ څه کارونه به کوئ؟ تاسو به اول ځای خپل ځان به ثبتوئ د آلمان دولت سره. په ساده ژبه مې وویلې، یعنې تاسو به ځئ د اتباعو د ثبت ادارې ته چې ورته برګر امت وایي. هلته به تاسو نوملیکنه کوئ. کله چې هلته نوملیکنه وشوه ستاسو ادرس هلته ثبتیږي، نو پس د هغې نه بیا تاسو کولی سئ چې خپل ځان ته د بانک اکاونټ هم جوړ کړئ او شتویه ایډنټیفیکیشن نمبر چې دا ډیر اړین ده د مالیې دپاره او دلته په آلمان کې د اکاونټ جوړولو یا د بانک اکاونټ جوړولو دپاره، چې وروسته راځو په هغې باندې هم خبرې کوو. وروسته له هغې چې تاسو برګر امن نه خلاص شولئ، د اوسلنډر بهوردې ته به ځئ. اوسلنډر بهوردې یا د بهرنیانو چارو اداره، د بهرنیانو چارو اداره بهرنیانو ته د استوګنې اجازه د ورکولو یا ردولو دنده په غاړه لري. دا اداره په عمومي توګه د استوګنې قانون له مخې د استوګنې او پاسپورت مقررات تنظیموي. د دې ادارو په دندو کې د استوګنې اجازه، د مودې محدودول، له هیواده د وتلو غوښتنه او د بهرنیانو د هویت معلومول شامل دي، چې دې کې به تاسو بایومتریک کیږئ او وړاندې نور مسایل چې دی هغه به کیږي پکې. له دې وروسته به بیا تاسو ته د جاب سنټر موضوع راځي چې جاب سنټر څه شی ده. جاب سنټر هغه اداره ده چې ستاسو د مالی مرستې مسؤلیت په غاړه باندې لري، یعنی د بیکاري دوهم ډول پیسې تاسو ته درکوي چې Arbeitslosengeld 2 ورته وایي. د بیکاري دوهم ډول پیسې چې د جاب سنټر مرستې او هارتسفیه په نوم هم یادیږي. نو دا یو دولتي مرسته ده د هغه کسانو لپاره چې د یوې مودې لپاره بیکاره پاتې کیږي یا یم ژبه یاده نه وي دلته، دا تر څو پورې دوی د کار بازار ته آماده سي او په کار باندې یا دندو باندې وګمارل سي. دا خو معلومه خبره ده چې دا ټول کارونه تاسو په یوازې ځان باندې نه سئ کولی. چیرته چې تاسو اوسیږئ هلته به یو کس د سوسیال په نوم یا د سوسیال میتاربایتر یا سوسیال هیلفه په نوم باندې تاسو سره وي او دغه مرستې تاسو سره کوي، لارښوونې تاسو سره کوي چې څنګه او چیرته څه وخت لاړ سئ چې تر څو پورې چې ستاسو دغه کارونه پای ته ورسیږي. له دې وروسته نه بله موضوع چې ده کرانکنفرزیخرون یا روغتیایي بیمه، چې دا جبري ده. هر څوک چې په آلمان کې اوسیږي باید روغتیایي بیمه ولري. تاسو به دغه خپل اسنادونه چې د برګر امن نه اخیسته دي، ادرس د کور ده، دا به ټول سره وړئ. یو کمپنۍ به ځان ته پیدا کوئ، یو کرانکنکاسې په نوم باندې یادیږي ده. نو سوسیال به هم تاسو سره کومک کوي چې یو کرانکنکاسه تاسو ته پیدا کړي او هغې سره ستاسو نوملیکنه وکوي، یعنې ټوله کورنۍ به ورسره ثبت سي. وروسته له هغې نه به تاسو ته ورقې درکول سي تر څو پورې چې ستاسو کارتونه راځي او تاسو وکولی سئ. تر څو چې ستاسو کارتونه راځي تاسو به هم دغه ورقې اخلئ، کولی سئ ډاکټر ته لاړ سئ او خپلې ستونزې پرې باندې حل کړئ. بله موضوع ده د بانک کانټو یا بانکي حساب. کله چې تاسو هغه د برګر امت ورق یا د برګر بغو ورقې واخیستلې، ادرس هم خپل واخیست، شتویه ایډنټیفیکیشن نمبر چې دغه ټول تقریبا 2-3 هفتې وخت نیسي، دا به ټول ځان سره اخلي. وروسته له هغې نه به ځئ تاسو بانک ته او بانک کې به ځان ته یو اکاونټ جوړوئ. په جرمني کې تقریبا 1,500 بانک دي. نو تاسو کولی سئ هر هغه بانک چې تاسو پوهیږئ ستاسو په چاپیریال کې تاسو ته ښه برېښي او خلکو له خوا نه هم تاسو ته ویل کېږي، یا د سوسیال د خوا نه یا د هر چا د خوا نه چې هلته تاسو سره مرسته کوي ویل کېږي چې دا بانک ښه ده. کولی سئ همالته خپل بانکي اکاونټ خوشی کوئ او وروسته نورې چارې به پر مخ بوځئ.
بله ډیره اړینه موضوع چې کله تاسو نوې جرمني ته راځئ هغه د فرتخیږه یا فرتخاګه چې همیشه به یې واورئ د قراردادونو موضوع ده. که هغه د سیم کارت قرارداد ده، که هغه د انټرنیټ قرارداد ده، که هغه د ورزشي کلبونو قرارداد ده او ډیر نور قراردادونه ستاسو مخې ته راځي. ان دا دی دلته چې تاسو هر قرارداد کوئ ډیرې په دقت سره ولولئ. ورخطا کیږئ مو ورته، تاسو هم دلته یاستئ کولی سئ هر وخت قرارداد وکوئ، خو مخکې له قرارداد نه اول ځان په شرایطو باندې پوه کړئ چې کوم شرایط لري د هر قرارداد چې زه امضا کوم. ځکه کوم قرارداد چې تاسو امضا کوئ تاسو پې باندې نه پوهیږئ، تر اوسه مو لوستي نه دي چې په دې قرارداد کې ماته څه لیکلي وي، یوازې لساني یاد په ویم په ژبه تاسو ته تشریح کوي، تاسو ټول موضوعات نه سئ لوستلی. ځینې ځایونه دي چې ډېر وړوکي پې لیکل سوي په هغې کې تاسو بندیږئ لکه طلاق غوندې مجبور یې چې 2 کاله هغې قرارداد سره لاړ سئ. سمه ده ځینې قراردادونه اوس تاسو کولی سئ یو میاشت وروسته فسخه کړئ، سره له هغې هم که چیرې تاسو داسې یو قرارداد امضا کړئ چې 2 کاله ورسره بند پاتې سئ، بیا نو تاسو مجبور یاستئ چې 2 کالو لپاره د دې قرارداد سره پاتې سئ تر څو پورې چې دا قرارداد پای ته رسیږي. نو مخکې له دې نه چې تاسو قرارداد کوئ یا قرارداد امضا کوئ ښې ولولئ، ځان پې باندې پوه کړئ. ورخطا کیږئ مې که چیرته سیم کارت ته اړتیا لرئ کولی سئ الډي، لیډل، نیټو هر مارکیټ نه واخلئ، میاشتې 10 روپۍ ورته ورکړئ، تاسو ته انټرنیټ هم درکوي، کولی سئ زنګ هم پې باندې ووایئ. نو که چیرته تاسو یو ور قرارداد وکړئ میاشتې 25 یورو، 10 یورو، 40 یورو تاسو نه واخلي یا هم 80 یورو، نو تاسو ورسره بند پاتې کیږئ. د انټرنیټ مسله کېدای سي چې هغه ځای کې تاسو اوسېږئ هلته وای فای ولري، کولی سئ هغې وای فای نه کار واخلئ. د ورزشي کلبونو موضوع مې وویلې چې کله تاسو قرارداد کوئ نو تاسو 2 کاله ورسره بند پاتې کیږئ چې 40 میاشتې وي. نو په اوله کې دا قراردادونه مه امضا کوئ، خپل وخت ونیسئ. که چیرته ورزش ته رښتیا هم اړتیا لرئ کولی سئ په جاګن باندې ووځئ، منډه ووهئ بیرون ځایونه داسې خلاص. اوس خو اوړی را روان ده، خلاص پارکونه شته ده، هلته هم کولی سئ تاسو ورزش وکوئ. وروسته له دې ټولو موضوع یا له دې ټولو برخو نه د جرمني ژبې درسونه دي چې هغه اړینه موضوع ده، تاسو ته به ورقې راځي کله چې تاسو اوسلنډر بهوردې سره نوم لیکنه وکوله. له هغې وروسته به تاسو ته د درسونو ورقې راځي چې دا د درسونو ورقې یا دا ورقه د بریختیګونشاین په نوم باندې یادیږي. په دې کې ستاسو مکمل دغه د کورس پاکیج ده، دا پاکیج د انټیګریشن یا انټیګراسیون کورس په نوم باندې یادیږي. دې کې به ټول ساعتونه وي چې څنګه کولی سئ تاسې پیل کړئ. بیا به تاسو سره سوسیال یا خپله کومک کوي چې تاسو یو سم کورس پیدا کړي او تاسو په هغې کورس کې نوم لیکنه وکړئ او درسونه هم پیل کړئ. مخکې له دې نه که چیرته ستاسو د نوم لیکنې نه وروسته تاسو ته دفعتاً د انټیګراسیون کورس پاکیج ورقې یا دغه بریختیګونشاین نه راځي، نو څنګه کولی سئ تاسو خپله په کور کې جرمني ژبه زده کړئ. دا به په راروانې ویډیو کې وګورو څنګه کولی سئ تاسو دا اوس د خپل کور نه پیل وکوئ او الماني ژبه ورو په خپل کور کې زده کړئ او خلکو سره خبرې وکوئ، هم یې ولولئ هم اخبار واورئ. په دې برخه کې به په راروانه ویډیو کې خبرې وکړو. تر بیا ښې چارې.